د سکارام یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو او د هیواد په طبیعي ښکلا او مینو خلکو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. هیله د ټول به خاص دی او د ژوند هره شیبه به در باندې په خوښۍ تېرېږي. لکه څنګه چې مې وړاندې یادوري کړې وه، د ننګرهار هسکې مینې ولسوالۍ ته راغلی او کوښښ کومه چې د دې ولسوالۍ هره غرنۍ سیمه او هره طبیعي ښکلا تر تاسې در ورسوم. په همدې تکل نن مو اراده کړې ده چې د هسکې مینې ولسوالۍ د اوغز درې ته لاړ شو. د ولسوالۍ څخه تقریبا 1.5 ساعت پیدل مزل مې وکړ او بالاخره دا اوس چې زه کوم ځای کې ناست یم دیوانې ته راورسېدو. دا سیمه د دیوانې په نوم یادېږي. دغه غر چې تاسې ګورئ د دې ورهاخوا د اوغز دره پرته ده. زه کوښښ کوم تقریبا 1 ساعت یا 1.5 ساعت نور مزل دی تر څو په دې غره باندې واوړو او ورهاخوا د اوغز درې ته ځان ورسوو. نو هیله ده موږ سره پاتې شئ، زموږ یوټیوب چینل وڅارئ او د واسکټ خان خبره خو بیخي له یاده مه باسئ چې چینل حتما سبسکرایب سلامونه دوستانو، یو ځل بیا هم ښه راغلاست. لکه څنګه چې مې وړاندې یادوري کړې وه، موږ روان یو اوغز ته. نه پوهېږم چې دا به کوم ځای، خو د اوغز لاره ده. دغه ګڼ شمېر بوټي چې تاسې ګورئ دا ټول د څېړۍ بوټي دي، خو متاسفانه دا ټول وهل شوي دي او یو ځل بیا یې سرونه راوالي دي. په دې هیله چې دا هم بیا خپل ثمر ته ورسېږي او دغه ساحه ورباندې ډېره ښایسته ښکلې ښکاري. موږ حتما وڅارئ اوغز.
سلامونه دوستانو، یو ځل بیا هم ښه راغلاست. لکه څنګه چې مې وړاندې یادوري کړې وه، زموږ د دې سفر په لړۍ کې ما مخکې یادوري وکړه چې د اوغوز درې ته به ځمه، نو بالاخره تر یو اوږد سفر وروسته د اوغوز درې ته راورسېدو. نو موږ سره پاتې شئ، دلته د دې ځای ټول ښایستونه درته تصویر کوو او تر تاسو یې رسوو. په څنګ کې یو ورور ولاړ دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. ستاسو نوم؟ زما نوم ښایسته رحمان، د هسک مینې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. فلحال کریم چې د اوغوز دی زموږ، او اوس اوسېږو په ښار کې. دلته زه هم چکر دپاره راغلی یم. کاري صاحب چکر دپاره راغلی؟ او چکر دپاره زه هم راغلی یم. څومره وخت کېږي چې دې ځای نه تللي یاستئ ښار کې اوسېږئ؟ یاره دلته خو یو 8 کاله وشوې دې ځای نه وتلي مونږ یو، خو بیا هم دلته چکر ته خلک ډېر راځي، سیلبین ډېر راځي دلته. خو مخکې کوم وخت کې چې خلک ډېر راتله سیل دپاره تلل، د پسونه راوسته، پسونه به یې حلالول دلته چکر دپاره پاسه مورګې ته به خاته. خو څه هغه ډېر خلک نه راځي. بیا هم دلته اوس دغه ساده چې کومه ده مساعده ډېره نه ده، خو بیا هم انشاءالله خلک راځي چکر دپاره. دلته چې کله چکر دپاره سیلانیان راځي، د دې سیمې خلکو وضعیت ورسره څنګه وي؟ بس الحمدلله ډېر ورته خوشحاله یي، ځکه چې دلته ولس کړېدلی دی، خلک چې راځي د سیلبین راځي ډېر ورته خوشحاله یي، انشاءالله مشکل نه وي. نو امنیت انشاءالله برقرار دی، هېڅ خبره نشته. ډېره مننه کاري صاحب. خوشحاله سلام عزت.
سلامونه بیا هم ښه راغلاست. هیله ده قدرمنو چې د هسکې مینې ولسوالۍ د اوغوز له درې له طبیعي ښکلاو مو پوره خوندونه اخیستي وي. زموږ د نن ورځې ویډیو د اوغوز دره کې په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسې که غواړئ چې داسې ښایسته نورې ویډیوګانې وګورئ د هسکې مینې په ولسوالۍ په اړه یا د نورو ولسوالیو په اړه، نو حتما زموږ چینل در سره وڅارئ او ذوالفقاره چینل باندې څه شی وکړي؟ سبسکرایب وکړي. د ذوالفقار خبره مه هېره نه شي.